دا اوس که تاسې فکر وکئ کافران تر دې نه ډېر ډارېږي چې په یوه مځکه باندې اسلام واکمن سي. دا ټوله دنیا اوس دې ته متوجه د افغانستان څاري، د ټولې دنیا استخبارات امارت ته متوجه دي، قسمه قسم دسیسې ورته جوړي چې دلته ځکه د حکومت د سیوري لاندې اسلام ډېر مخته ځي، اسلام د حکومت د سیوري لاندې ډېر مخته ځي، سخت ورته متوجه دي. او د موږ او د تاسې هغه ښه پوهان هغه څوک چې د شیخ الفلان د شیخ الفلان هغه ورکوي په چي باندې مصروف ده، هغه وایي چې یاره هغه بل بس ته خو چې رسېدلی وای د هغه ښه د 50 زره ده، هغه دې ته چې ورسېږي یاره بل خو 80 زره ده. نو دا د امت درد دلتا سره ده. دته شیخ الحدیث بیخي وایم، شیخ الپیسې او شیخ الډالر ورته ووایه، دی د علماو له لیس نه لرې که چې ټول اسلامي امت سترګې تا ته متوجه کړي چې تا څنګه له منځه ویسي. ته بدبخته دې ته متوجه یې چې څنګه لږ پیسې لاسته راوړم او څنګه مې پیسې راحاصلې سي. طالبانو ورونو دا پرون علما څه راغلي ول، یعنې ما دوی سره شناخت نه درلوده. یو عالم و ما ته 1000 روپۍ پرون راکړلې، وی دا ما ته شیخ محمد سالوجي وی راته ویلي چې دته پیسې ورکړه 1000 روپۍ. کیسه به درته کوم. دا شیخ سالوجي په جنوبي افریقا کې یو عالم ده، جنوبي افریقا کې، او دی یوه لویه مدرسه لري، جامعه دارالعلوم زکریا ورته وي، لویه مدرسه ده په ټول افریقا کې. علامه زکریا کان دهلوي رحمه د ده پلار د علامه زکریا کان دهلوي رحمه الله شاګرد. نو هلته افریقا د جنوبي افریقا خلک کافر دي، دوی هلته مدرسه جوړه کړې، ورځ تر بلې نه د اسلام لمن هلته خپرېږي. نو د ده پلار ته ملا عمر رحمه الله په خپل وخت کې چې د خلافت و سلطنت هلته په تیر امارت کې پلار راغلی و، ملا عمر خپله پډګۍ ورکړې وله، تر اوسه پورې هغه یو پګړۍ ځان دپاره یو لوی نعمت بلي، یو لوی افتخار یې بلي. دلته چا سره نسته، د هغه سره هلته سته په دارالعلوم زکریا کې د ملا عمر رحمه الله پګړۍ د ځان سره کېښودلې ده. زوی دلته چې راغلی بیا ما سره مجلس وکړ، کور ته ما سره میلمانه سول. نو دنیا خو طالبانو خپله را روان چې دغه سړی راسي دا هغه درته رالیږلي. دنیا پسې مه ګرځېږه، ته د امت درد ځان سره راوله. هغه جي کې څه په جنوبي افریقا کې به هم د یو سړي پویا دی چې 1000 روپۍ ورکړه. نو د طالبانو ورونو الله عز وجل دنیا سره هغه مه کوئ. طالبانو ورونو د علومو د دنیا دپاره مه حاصلویه. وروسته خبر بل هم درته کوم.